دغه تور بیرغونه په لاس کې د چمن ښار عادي خلک دي چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ هم پر احتجاج دي او یو ستر لاریون کې شریک پر دوی د پاکستان حکومت لخوا پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې شرط عملي کولو په ضد شعارونه ورکوي او د پاکستان د حکومت څخه دغه پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه کوي. په سرحدي ښار چمن کې ملتپال او سیاسي ګوندو او سوداګرو تنظیمونو په ګډه د اګست د میاشتې 14 نیټې څخه یو ور بیا احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر چمن پوله پر شاختکاټ او تذکره د تګ راتګ په اړه وسره سوي وعدې نه دي پوره سوي، خو پاکستاني چارواکي د پرلت مشرانو دغه خبرې منلو ته تیار نه دي. د نوي پرلت کمیټې ویان صادق اڅکزي وویل چې ژمنه ورسره شوې وه چې پر چمن دروازه باندې به تګ راتګ پر شاختکاټ او تذکره وي، خو وایي ژمنې ورسره نه دي پوره سوي. خلق ولاړو په بازار کې یو مسیا مناو کل د لوږې ول د بیروزګارۍ ول او صدر ریاست خلاف نه و. شاید تخت اسلام آباد خبر سي، شاید زموږ لاره را خلاصه کړي، امکان دا لري چې تذکره او پر شناخته کارت موږ ته اعلان وکړي دا د نن ورځې په دې مناسبت باندې. تیر کال په اکتوبر کې لنډمهاله حکومت د افغانستان سره پر پوله د پاسپورت شرط نافذ کولو مخکې له چمن ښار هر ورځ به په زرګونو کارګر او کوچني سوداګر له افغانستان سرحدي بازارونو ته به پر پاکستاني شناخته کارت او له چمن سره څیرمه افغانستان سرحدي سیمو خلک به پر افغان تذکره او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د هغه وخت حکومت د دې پریکړې په ضد تیر کال د اکتوبر د شلمې د روان کال د جولای تر 23 پورې په چمن ښار کې 9 میاشتې اوږد احتجاجي پرلت وسو. په چمن پرلت کې دا وخت عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک او پښتون ژغورنې غورځنګونه، سوداګر او د خوارکښ تنظیمونو ګډون لري. د عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر او د پرلت کمیټې غړي عبدالخالق اکمل وایي چې ملتپالو ګوندونو د سوداګرو سره په ګډه د سیمې د خلکو ستونزه حل کول غواړي. چې یوه ورځ دې پر سټیج باندې ورسره ومنلې او دا بله ورځ بیا ورته پر انکار سولې، نو د دې انکار له وجې موږ دې پارټیانو دا فیصله وکړله دې څلورو پارټیانو چې موږ به د دې کام د دې ولس پر خپل درد، پر خپله ستونزه، د دوی پر هر هغه مشکلاتو باندې دا پرلت دوباره اچو. خو په چمن کې د ملیشیا ځواکونو ویان ویلي چې د حکومت سره په خبرو کې د پرلت کمیټې پریکړه کړې ده چې یوازې به د چمن ځای رجسټر شوي خوارکښانو ته پر چمن شناخته کارت د افغانستان ویش منډۍ ته تګ اجازه لري او افغان خوارکښان به یوازې د بابدستي سره ټکسي سټینډ ته راتلو اجازه ولري. خو پرلتوال وایي دوی د پخوا په شان د محدودیت څخه پرته پر شناخته کارت او تذکرې تګ او راتګ کول غواړي. مخکې د 9 میاشتې مسلسل احتجاجي پرلت له امله نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت بلکې د افغانستان ترانزیت تجارت هم سخت متاثر شوی و. نعمت الله، سرحدي، وی ډیوا ټي وي، چمن.